د کوپړې حیرانوونکې او په زړه پورې ګټې. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. کوپړه هغه میوه ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼ شمېر مینوال لري او په افغانستان کې لا تر اوسه دغه میوه ډیره نه ده دود شوې. د دې میوې له ځانګړو او ګټو خبر یاستئ؟ د کوپړې د منځ اوبه د بشر لپاره د طبیعت تر ټولو ښه ډالۍ ګڼل کېږي. دغه اوبه په خپل ترکیب کې په زیاته کچه ویټامین، معدني مواد، انټي اکسایډ، انزایمونه، مغذي مواد او نورې ګڼې ګټې لري. په ټوله کې ویل شوي ده چې د کوپړې اوبه د هغه موادو او منرالونو درلودونکي دي چې د بدن لپاره ګټور دي. د کوپړې اوبه د تندې له منځه وړلو لپاره ګټور دي، نو د اوړي په ګرمو ورځو کې څښل درسره مرسته کولی شي. د اوړي په ګرمو کې انسان د خپل بدن یو زیاته اندازه اوبه له لاسه ورکوي، نو که د کوپړې له اوبو ګټه واخلئ نو په اسانۍ سره کولی شئ خپل بدن اوبه پوره کړئ. کوپړه د وزن له کمولو سره هم مرسته کوي، ځکه په خوړلو سره انسان ژر د مړښت احساس کوي. د وزن د کمولو لپاره کم خواړه خوړل تر ټولو اړین دي. که د شکر له ناروغۍ کړېږئ نو له منځه وړلو لپاره اصلي نسخه د کوپړې اوبه دي. د کوپړې اوبه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه ویټامین بي، انزایمونه او ویټامین سي لري. د کوپړې شیدې د ډېرو ناروغانو لکه د ستوني درد، د معدې زخم او د نورو لپاره تسکین بخښونکی دی. څېړنې ثابته کړې هغه کسان چې پښتورګي ناروغي او یا هم د پښتورګي ډبره ولري نو له منځه وړلو لپاره د کوپړې شیدې ګټور تمامېږي. دغه راز د کوپړې اوبه چې د معدني موادو په تیره بیا د پتاشیم او مګنیزیم سرچینه بلل کېږي، په پښتورګو کې د ډبرو د جوړېدلو مخه نیسي. له همدې کبله روغتیا پالان د هغو کسانو لپاره چې پښتورګي په دوامداره ډول ډبرې جوړوي د کوپړې د اوبو توصیه کوي. د کوپړې اوبه د میکروبونو او ویروسونو ضد دی. که د کوپړې اوبه په دوامداره ډول وڅښل شي د بدن دفاعي سیستم هم پیاوړی کوي. روغتیا پالان د هغو کسانو لپاره چې د کوپړې اوبه توصیه کوي چې د وینې له لوړ فشار لري. د کوپړې په اوبو کې په زیاته کچه ویټامین بي او پتاشیم شتون 80% د وینې فشار راټیټوي. که غواړئ چې ښکلي او شفاف پوست ولرئ نو په ورځني ډول د کوپړې اوبه وڅښئ. په ورځني ډول د کوپړې کارول د وینې جریان چټکوي چې ګټه یې د ښه او شفاف پوست درلودل دي. د کوپړې د اوبو بله ګټه دا ده چې څښل ستړیا او خپګان له منځه وړي. اوس امریکایي څېړونکو دا هم ثابته کړې چې د کوپړې د شیدو هغه ماشومان لپاره چې د مور له شیدو محروم دي ښه او مغذي خواړه ګڼل کېږي.